پتمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د جنرال مبین په نوم هغه کس چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب ډلې په استازیتوب د خبرو لپاره مشهور وو نیول شوی دی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت مبین نیولی او پلټنې ورڅخه روانې دي. مبین په کابل کې د طالب ډلې د امنیه بلنتون یا قومندانۍ د ویان په توګه هم په رسنیو کې راڅرګندېده. هغه په دې وروستیو کې په ځینو څرګندونو کې د پاکستان بډ دریځ ښکاره کاوه او تازه یې په یوه مرکه کې وویل چې په ګوانتانامو زندان کې بندي طالب ډلې غړي د پاکستان په لاس امریکا ته سپارل شوي وو. مبین یو پوچخولی او تش په نوم یې ځان په طالب ډله کې مشر کاوه، خو طالب ډلې ورته هیڅ واښه نه اچول. هغه د پښتو متل دی چې ما مشمېره درګډ یم، تلې د هیواد نوموتو څیرو ته سپکاوی کړی، خو اوس یې طالب ډلې سابه ور په مالګه کړل. د طالب ډلې کورنیو چارو وزارت ویلي امنیتي کسانو ته د سرغړونې پرېښه نه ورکوو. د طالب ډلې کورنیو چارو وزارت وایي د سرغړونکو امنیتي کسانو پر وړاندې به جدي ګامونه پورته کیږي. د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه پلاوی د کابل ښار په 2 اویجا یا حوزه کې د هغه ځوان کورنۍ ته د خواخوږۍ په موخه ورغلي وو چې څو ورځې وړاندې د امنیتي کسانو له لوري په ډزو وژل شوی و. د طالب ډلې کورنیو چارو وزارت مشرتابه پلاوي د یادې کورنۍ له غړو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی به نیاو یا عدالت پلی کوي او د ورته سرغړونو د تکرار پرېښه نه ورکوي. طالب ډلې کورنیو چارو وزارت ویلي چې هیڅوک تر دو یا قانون لوړ نه دي. امنیتي کسان د وګړو د امنیت پازوالان دي او د سرغړونې په ترڅ کې به یې پر وړاندې دودیز یا قانوني چلند کیږي. د طالب ډلې کورنیو چارو وزارت مرستیال پر ټولو امنیتي کسانو غږ کړی چې له نادودیزو یا ناقانوني کړنو لاس پر سر شي او د خپلو وګړو د امنیت په برخه کې هڅې لا ډېرې کړي. وسیک وایي زر به د جلال آباد تورخم د 2 لارې جوړولو چارې پیل شي. د طالب ډلې د رسنیو او هڅو یا کلتور وزارت چارسمبالی احمد الله وسیک ویلي چې ډېر زر به د جلال آباد تورخم لارې د 2 لارې رغونې چارې پیل شي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د ټولګټو چارو وزارتونو پازوالانو په تورخم ښارګوټي کې د یوې ناستې په ترڅ کې د تورخم جلال آباد 2 لارې د جوړولو په تړاو خبرې کړي او ټاکل شوې ده چې ډېر زر به د یادې لارې پاتې کارونه د FWO شرکت له لوري بیا پیل شي. د یادونې وړ ده چې د دغې لارې د جوړولو خبره بیا شوې ده، خو تر اوسه پورې د رغونې په برخه کې هیڅ کړنی کار نه دی شوی. د طالب ډلې مالیې وزارت وایي زر به د دولتي کارمنانو د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. د طالب ډلې د مالیې وزارت یو ځل بیا ټولو دولتي کارمنانو ته د هغوی د 2 میاشتو د تنخواګانو د ورکړې ژمنه کړې ده. ملي راډیو ټلویزیون د طالب ډلې مالیې وزارت د ویان له خولې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټولو دولتي کارمنانو د 2 میاشتو تنخواګانې د دولت له بودیجې څخه ورکول کیږي. طالب ډلې تر دې وړاندې هم له دولتي کارمنانو سره د هغوی د تنخواګانو د ورکړې ژمنه کړې وه، خو د هغوی له ماڼو یا شکایتونو سره تر اوسه پورې په دې برخه کې کړنی کار نه دی شوی. که څه هم د دولتي کارمنانو تنخواګانې د کابل تر نیول کېدو مخکې هم پر دولت پاتې دي، خو واک ته د طالب ډلې تر رسېدو وروسته وټهیزې ستونزې د دې لامل شوي دي چې د دولتي کارمنانو تنخواګانې په میاشتو وځنډېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.